دی لاله راځم لاله ستړی مشي وای مرسي جوړي په خیر الحمدلله ته څنګه ساعت شه ده شکر ده بالکل برابر یم تاسو خیله خیر الحمدلله کاروي بالکل شه لاله دا راته وایي چې مطلب دلته چونکې قطر کې ژوند کوئ خو زه ګورم چې دلته دا نه محسوسوم چې یاره دی دلته څوک هم چې کوم دی خارج ته رالی زه دلته دا محسوسوم چې دی هم په خپل وطن کې په خپل کلي کې هماغسې شډل بډل ګرځي مطلب خپل څنګه تاسو ګوره ښه مزېدار طریقې سره شمله ده او داسې نور ملګري ګورم بلکې کشران هم ګورم هغوی هم خپل په خپل لباس کې چې کوم زموږ د کلتور سره تړلی لباس دی هغې کې ګورم نو موږ خو داسې دی که نه که د هر سړي خپل شوق وي که نه د لباس سره که نو موږ خپل دغه شوق ته چې یاره زلنګۍ پټکای د ازون سره وي که نه نو داسې نور څه ووایم سمه ده سمه ده کله نه راغلي دلته یاره موږ تقریبا زه یم چې 2098 کې راغلی 98 کې راغلی سمه ده نو مطلب واړه زاګه چې کوم دی نو بیا خو به هغه دلته بس وي که نه نه مو بچیان موږ لکه فیملی کلي باندې دلته نه جی نو تاسو اوس کار روزګار پارز الحمدلله بس ګاډي دي ټریلي سر سمه ده سمه ده نو بیا به خو وړو له خو به ځئ راځئ که نه هو که نه تقریبا کال کې شپږ اته میاشتې کې یو نیم کال کې دا به ځي دا ځینې خو زه ګورم چې هغوی 3 کاله دلته تېروي چې دا کم بس خو دا له پاکې طرفه د مجبوري ده که نه هغه مجبوري ده ځکه چې دا رزق کم ځای کې لیکلی شوي دومره سړی تلای نه شي چې څومره دا رزق د هغوی کار به لږ داسې ورکوټي لیول سره ستاسو به کار لږ ماشاءالله ښه نو ځکه الحمدلله بس محنت کړل دی که نه سمه ده محنت چې څومره کې دومره الله پاک به برکت پکې اچوي سمه ده تاسو چې کوم وخت کې راغئ نو هغه ټایم کې قطر داسې د دنیا په نقشه باندې داسې لږ ماینر و داسې ښکارېدو نه اوس ماشاءالله ښه دی ډیولپ شوی ماشاءالله قطر خو ډېر ښه دی نو مخکې میش پلرنې ډېر ټایم پکې در کړی دی میش نو تقریبا د 22 کاله پکې وشول کېږي له خیره انشاءالله نو الحمدلله قطر ته چې میش تللي میش حالت پاکستان کې ډېر خراب و که نه پیسې مطابق اوس الحمدلله ډېر خدای پاک مهرباني کړې اوس هم زړه کېږي چې لاړ شو وطن ته خپله یاره وطن ته چا هم زړه نه کېږي خامخا وطن ته خو زړه کېږي خو دلته هم سړی تړلی وي که نه که نه خو مجبوري ده که نه دلته خو غټ کورونه دي که نه دغې ته خو فرشي لټول ضرورت نو بس اوس سړی ششوپنج کې شي چې دې خوا لاړ شم که اخوا لاړ شم یاره نو کلي ته سړي زیات کېږي زړه کېږي خامخا د کلي څه ډېر زیات انسان ته داسې نږدې کېږي څه یادېږي نو کلي خو یو قوم دی هغه هوا یې چې په دې اجاز نه کوزېږي که نو هغه سړي ته مزه وي که نه هغه سړي ته خوند ورکوي ما اورېدلي وي پخوا دلته یو سړی بیمار شوی و هغه دلته په بلا ډاکټرانو یې وګرځولو نه ښه کېدو بیا چا ورته وایي چې دې ته د وطن خاورې لږې شانتې ورکړي چې دی ښه شوی وطن خاورو سره ښه شوی بلکل دا صحیح وي زموږ یو کلیوال و هغه هلته جاز نه چې کسه کوزېدلو که نه جی 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 نو ده ووایي چې زه چې د وطن ګوره که نه ماته جنت ما کتلی نه خو ماته هغه په نظره راځي بلکل دا د هغې د زړه خامخا او د قطر هم میش ډېره شکریا ادا کوي ځکه چې قطر کې میش ډېر ښه ټایم تېر کړی مطلب د دې خلک چې کوم دي نو هغوی تاسو سره بلکل ډېر